د بلوڅو دا لاریون د جبري لادرکیو او د عدالت پرته وژنو پر خلاف را جوړ شوی دی. نږدې یوه میاشت کېږي چې دغه لاریون د پورتنیو ناعدالتیو پر خلاف دوام لري. تر دې وړاندې د جنوبي پښتونخوا یا بلوچستان په تربت کې لګېدلی و چې بیا یې د اسلام آباد پر خوا حرکت وکړ. اوس دغه لاریون په کوټه او اسلام آباد کې دوام لري. د بلوڅو لاریون یوې ګډونوالې محضې بلوڅ ځلا نیوز ته وویل چې په اسلام آباد کې به د بلوڅو د حق غوښتنې لاریون تر هغو دوام لري تر څو پورې چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي. د هغې په خبره د مذاکراتو لپاره پر پاکستاني چارواکو باور نه کوي او د نړیوالو هیوادونو څخه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کوي چې د دوی د غوښتنو د اورېدو او حل ډاډ ولري. मैं माज़े बलोच लापता राशिद हुसैन की भतीजी। देखिए ये मसला 2009 से चल रहा है और 2023 तक चलता आ रहा है। तो 2009 में जब मामा कदीर कोयटा से कराची से पैदल लॉन्ग मार्च आए थे, तो उसके बाद से कोयटा में उनका कैंप आज तक जारी है और अभी भी हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने कैंप लगाई है और हमारे कैंप को 1 महीना पूरा होने वाला है। हमारे मुतालबा यही है कि हमारे लोगों को बाजियाब किया जाए और बलूचिस्तान से CTD को ख़त्म किया जाए और नंबर 3 जो है बाहर इंटरनेशनल मुल्क से कमेटी बनाया जाए हमारे लोगों की बाजियाबी के लिए। په اسلام آباد کې د ډسمبر په 21مه په یاد لاریون د پاکستاني پولیسو لخوا حمله وسوه چې اوښکې بهونکي ګاز یې ورباندې وشیندل. زیات شمېر کسان یې په کوتکونو وهل او د لاریون 53 ګډونوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ونیول. په هغوی کې ماهیرنګ بلوڅ هم وه کومه چې په اسلام آباد کې د یاد لاریون رهبري کوي. یوه ورځ وروسته د اسلام آباد محکمې بیرته یاد نیول شوي کسان خوشي کړه. محضې بلوڅ همدارنګه زیاتوي چې د بلوڅو د حق غوښتنې دغه سلسله د 2009 کال کې اول ځل د امام قدیر په مشرۍ د بلوچستان څخه پیل شوه چې یو ځل د بلوچستان څخه کراچۍ ته او بیا د کراچۍ څخه کوټې ته پیاده لاریون وسو. محضې بلوڅ هغه بلوڅه پیغله ده چې اکا یې راشد حسین د ډېر وخت راهیسې په پاکستان کې لا درکه دی. محضې همدارنګه زیاتوي چې د لاریونونو دغه سلسله به تر 2013 کال پورې دوام لري. هغې نور ونه ویل چې د 2013 کال پورې که یې غوښتنې ونه منل سي نو بیا به یې پلان څه وي.